بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. زموږ پروګرام د کورني ژوند په باره کې دی. هیله مند یم چې ستاسې د ادب مینوالو ته ډالۍ کوم. نوی ژوند په کورنۍ کې د اسلام مقدس دین او اسلامي کلتور فرهنګ کې کورنۍ اړیکې د مهم ارزښت لرونکي دي. نکاح یو له اسلامي سنتو څخه دی چې کورنۍ جوړولو ته لاره پرانیزي او مینه، محبت او اتفاق ته وده ورکوي. هر یو باید په کورنۍ ژوند کې د بل احترام درناوی وکړي او د یو بل احساسات او اړتیاوې مراعات کړي. غیبت څخه ځان ساتل او د یو بل رازونه افشا کول نورو خلکو ته د تریخوالي سبب ګرځي. په کورني ژوند کې اتفاق او مینه محبت دی. د یو بل سره وخت تیرول، د یو بل خوښي او ناخوښي تریخوالی درکول او یو د بل ته پاملرنه کول د کورني ژوند ښایست زیاتوي. صبر حوصله په کورني ژوند کې عالی دی. په ګډ ژوند کې د مشکلاتو سره مخه کېدل طبیعي دی. صبر حوصله د دې ستونزو د حل کولو کې مرسته کوي. دا غوره ده چې د یو بل ته غوږ ونیسي او ستونزې مشکلات په سوله ییز ډول حل کیږي. په ناسته خبرو په مینه درناوی یو بل سره په مسالمت آمیزه توګه حل کول عالی او ګټوره دی. په جامعه کې د غیبت او بدو خبرو ښکنځل څخه ځان ساتنه، اختلافات او تریخوالی په کورني ژوند کې دا دی چې نارینه او ښځو لپاره غوره ده چې د یو بل رازونه او خصوصیات په خپل منځ کې ټینګ وساتي او د کورني ژوند رازونه نورو خلکو ته افشا نه کړي چې وروسته تریخوالی سبب ګرځي. په یوه جامعه کې نارینه او ښځو لپاره په مینه، درناوی، محبت ژوند کول مهم عالی دی. خیانت کول او دروغ ویل په کورني ژوند کې جدي ستونزې راولي. دا چې اسلام مقدس دین خیانت ګناه ګڼي چې ښځه میړه ولري او بل چا سره یو ځای شي، او که نارینه وي ښځه وي ولري بل چا سره لاړ شي، دې ته خیانت وایي. په ګډ ژوند کې په کورنۍ کې د دې اعمالو مخنیوی وکړو. قرآن شریف او لوی خدای جل جلاله لوی ستر تمدن او ترقی پرمختګ ټول بشریت ته راوړ. حلال ژوند په کورنۍ کې عالی دی چې څوک د شک او تردید په ګمان ورته ونه ګوري. تجربه پوهنه ګټوره ده. صلح، ملي یووالی په کورني ژوند کې ډیر ارزښت لري. نو کله چې تریخوالی د ښځې او میړه ترمنځ راشي، لومړی باید د ښځې کورنۍ او د هلک کورنۍ د ستونزو په وخت کې د کورنیو مشاورانو، کارشناسانو نه مرسته وغواړي چې اختلافات د اسلام مقدس دین په رڼا کې اسلامي هیوادو کې مشورو په اساس ستونزې حل کړي. لومړی د ستونزو حل کولو لپاره د ښځې او میړه د اسلام مقدس دین کې صلح، ملي یووالی آشتی دی. که ښځې او میړه دا دوه کورنۍ د صلح ناسته ونه نیسي، د دوی طلاق قانوني نه دی. طلاق اقسام لري. طلاق هغه وخت قانوني واقع کیږي چې دا دوه کورنۍ ناسته کې حاضر شي، صلح ملي یووالی ونه کړي. که دا دوه کورنۍ د صلح ملي یووالی ناسته کې حاضر نشي، طلاق منځته نه راځي. طلاق د اسلام مقدس دین کې اقسام لري. د شخړو او اختلافاتو د حل کولو لپاره
مشورتي ناستې او خبرې کول، او که هر څه ونه رغېد بیا طلاق ته مراجعه کول د مسلمانانو د اسلام اصولو په مطابق حل کیږي. زمونږ د پروګرام په آخر کې تاسو نه مننه کوم چې لا تروسه موږ سره وئ. زمونږ پروګرام حمایت کړئ او د آشنایانو سره شریک کړئ. لایک زنګوله ووهئ چې زمونږ نوې ویډیوګانې تاسو ته راشي. مننه، بریالي اوسئ.